آیا کله مو فکر کړی چې یهودیان ولې د نړۍ د شتمنو کسانو له ډلې څخه دي؟ د دوی د شتمنۍ او ثروت رازونه په څه کې دي؟ په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د یهودیانو د شتمنۍ او پرمختګ ستر رازونه وړاندې کړم. که چیرې موږ معلوماتو ته فکر وکړو، د نړۍ تر ټولو ډېر میلیارډران د امریکا په متحده ایالتونو کې ژوند کوي. د دغه میلیارډرانو له ډلې څخه نیمایي یعنې 50% یې یهودیان تشکیلوي. که چیرې موږ د لویو کمپنیو بنسټ ایښودونکو ته فکر وکړو، لکه د ګوګل کمپنۍ بنسټ ایښودونکي، د فیسبوک کمپنۍ بنسټ ایښودونکی، همدارنګه د ډیل کمپنۍ او د ته ورته د نورو کمپنیو بنسټ ایښودونکي یا مشران چې د هغه یهودیان دي. که چیرې موږ د امریکا د خلکو د عوایدو او سطح فکر وکړو، په امریکا کې 4% خلک دي چې په یوه کال کې له $200,000 څخه ډیر عواید ترلاسه کوي، ډیرې پیسې ترلاسه کوي، چې په دغه کې 25% یې یهودیان دي. اوس راځم دې ته چې یهودیان څه کار ترسره کوي، څه راز دی چې دوی دغه ډېرې شتمنۍ ته ځان رسولی دی. یهودیان د دغه شتمنۍ پر مټ نن په نړۍ کې هره برنامه او هر پلان چې ولري د دغه اقتصاد پر مټ تطبیق کوي، ځکه دوی پیسې لري، امکانات لري او دوی هر پروژه او هر ظلم چې وغواړي هغه ترسره کولی شي. راځم لومړي راز ته. یهودیان پانګونه ترسره کوي، یهودیان کاروبار کوي، یهودیان تجارت کوي، یهودیان بیزنس ترسره کوي. تقریبا د ټولو یهودیانو له ډلې څخه 33% چې دی هغه پانګونه کوي، تجارت کوي، کاروبار ترسره کوي. یهودیان په دې باور لري تر څو چې یو څه ونه کړو موږ څه نشو رېبدلی. له همدې امله ده چې دوی حول زحمت وباسي، همدارنګه په هغه برخه کې چې دوی پانګونه ترسره کوي، په هغه برخه کې معلومات راټولوي، ځان رسوي، وروسته له هغې څخه دوی کاروبار او تجارت پیلوي. راځم دویم راز ته. دویم راز د یهودیانو دا دی چې دوی زحمت ایستونکي خلک دي، د پیسو په پیدا کولو کې، همدارنګه د هغې په ساتنه کې، په سیوینګ کې، په ذخیره کولو کې. الله تعالی موږ ته په قرآن کریم کې فرمایلی دي وان لیس للانسان الا ما سعی، زه انسان ته د هغه د زحمت او کوښښ په اندازه یو څه ورکومه. انسان یې ښودلی دی الله تعالی. خو موږ مسلمانانو په دغه آیاتونو باندې ډېر کم عمل ترسره کړی دی. وګورئ، موږ ته په قرآن کریم کې په کاروبار، په تجارت، همدارنګه په زحمت ایستلو باندې ډېر تاکید شوی دی، خو موږ هغه کارونه نه ترسره کوو. د یهودیانو د شتمنۍ دریم راز چې دی هغه صدقه ورکول دي. یهودیان د خپل شتمنۍ تقریبا 10% نورو یهودیانو ته ورکوي تر څو د هغوی سطح هم لوړه شي. موږ ته په اسلام کې زکات فرض شوی دی چې 4مه بنا ده د اسلام چې موږ باید فقیرانو ته زکات ورکړو. خو آیا موږ ټول زکات ورکړی دی؟ نه مو دی ورکړی. نو له همدې امله ده چې په ډېرو مسلمانانو ټولنو کې فقیر او شتمنو ترمنځ فاصله ډیره ده، یعنې ډېر فقیران تر سترګو کیږي. څلورم راز د یهودیانو چې دوی ډېرې شتمنۍ او ثروت رسېدلي دي هغه پوهه او علم دی. دوی علم او پوهه ترلاسه کوي، دوی په مهارتونو او وړتیاو باندې ځان سنبالوي او دوی هغه څه چې ترلاسه کړي وي په علم او پوهه کې هغه په عمل باندې تبدیلوي. پنځم راز یهودیانو چې دوی ډېرې شتمنۍ او ثروت رسېدلي دي هغه دا دی چې دوی شتمنۍ او ثروت ته په بده سترګه نه ګوري. دوی په دې باور لري که چیرته موږ فقیر شو، موږ غریب شو، نو زموږ څخه به ورزش هم پاتې وي، زموږ څخه به درس هم پاتې وي، زموږ څخه به پرمختګ هم پاتې وي او دښمن به هم په موږ باندې غلبه کوي. نو دوی دغه 5 رازونه لري، دوی دغه 5 کارونو ته ډېر لومړیتوب ورکړی دی چې نن ورځې په نړۍ کې ډېر شتمني او ثروت ترلاسه کړي دي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.